په غلام خان ترانزیټي بندر کې 4 ورځې کېږي چې د خوستیو تجارانو په میوو او سبزیو بار لري د حکومت له لوري په دې نوم درول شوي چې دخوا د راوښتو سرټیفیکټ یې نه دی اخیستی. تجاران وایي پاکستان ورته ځکه د اوښتو سرټیفیکټ نه ورکوي چې غلام خان بندر ورسره رسمي ترانزیټ نه لري. دې په خاطر موږ سره دی ډېر مشکل جوړ کړی دی. په دا ځای کې موږ ته یایي چې د سرټیفیکټ رایي سرټیفیکټ موږ ته روکوي نه د پاکستان حکومت دلته دی مني نه موږ سره دا هیڅ د اوس کومه لاره چې ویلوړي دي دا د موږ سره نه راو چار راونه دو د موږ سره زیاتای کېږي د سبزۍ لاره ویلوړي دي په میلیونه نقصان نه کېږي صرف د خیس پلیار سره خوښ دي دا موږ ولې نه غوښتنه کوو چې موږ ته د لیار ترانزیټ کې د لیاره کې موږ سره کومک وکړي نور نه نمایشي ودې غوړو نه نمایشي کورونه غوړو. دوی وایي په حکومت کې دننه یو شمېر کړۍ په دې هڅه کې دي چې د غلام خان بندر د سقوط او ناکامۍ لپاره له هرې ممکنې لارې د خپل شخصي او اقتصادي مافیا په ګټه نوموړی بندر ناکام ثابت کړي. دا ټولې د غاټې مافیاو خبرې دي ځکه چې دا په سلګونو لارۍ دي دا د لاکونو جامې نه دي د کروڑاو میلیاردهاو خبرې دي. دغه دې په خاطر دا بند کړي دي. اوس ته څه چې به د 3-4 ورځو کې به دی څومره معاملې کړي وي موږ تجارو په ساري دومره معاملې دی وکړي چې وایي چې ودرېږه د لیار چې څومره سټاپ شي هغې په خاطر دی ته خو پیدا دی دی هغې لیارې نه پیسې وخولي نه خلاصوو موټر خلاصوم نه ما ته به آینده دپاره دا لار رسې کوي ما ته به یوه د حل لاره راباسي نن ما پرېږدي دویمه ورځ بعد بیا ما ونیسي ولې ما څه ګناه ده زه آیا حکومت ته عواید نه ورکوم ته تر اوسه ته ما هغه عواید وګوره دغه عوام دي دغه دي منډیه تجاران دي ته ورسه هلته بینک کې ما هغه وګوره چې ما څومره عواید حکومت ته ورکړي نن زه بې موجبه بې قانونه پیسو په مقابل کې ما نه موټر درولي دي. خو څوک دي چې په غلام خان بندر کې یې لسګونه لوی موټر د چیک او معاینې په نوم دراولي او د راوښتو اجازه نه ورکوي. ټوله ستونزه په زراعت ریاست کې د زراعت ریاست پیسې غوړي موږ نه پیسو مطالبه کړې ده پیسې رانه غوړي چې اوس پیسې ورکوم دا موټر اوس دته وبوسم نه سرټیفیکټ شته نه یو شته نه بل شته د ټولو تجارانو نه پیسې غوړي دا موټر چې د درولي پیسو ته درولي سرټیفیکټ مو ته په پاکستان کې نه روکوي زه دته سرټیفیکټ کوم نه کم موټر 2,000-3,000 روپۍ چې زه دته ورکوم دا موټر زه تر بیا یم دغه ټولې به وزارت رئیس ما په میلیونو نقصان سوی ده دا وزارت رئیس به ما ته نقصان راکوي زه یو ګړی نه بسم تاسو ټولو خوښه ده د ټولو تجارانو دغه ده چې یو موټر موږ نه باسو دی ته د ورځ تاسو ما نن څلورمه پنځمه ورځ ده زه دلته راغلی یم پروت یم ما ډېر یخ ویلی ده زه یخ ویلی یم ته ورسه د حالاتو هیڅ چا هیڅ چا نه ده ښکلی. په همدې تړاو د کرنې ریاست چارواکي وایي چې بې له قانوني مواردو به دغو بار وړونکو موټرو ته د داخلېدو اجازه ورنه کړي. دا د تجارانو هغه ادعاوې هم ردوي چې ګویا د اقتصادي مافیایي کړیو سره دی په یو نه یو ډول لاس ولري. قانون مهمه ده تر سرټیفیکېټه موږ ته قانون ډېر مهم ده. په قانون کې دا لیکلي چې باید سرټیفیکېټ ولري په قانون کې دا لیکلي چې باید عارض امراض نه وي آفات نه وي د ویروس او د باکتریا نه وي دا په قانون کې لیکلي. د پکتیا ولایت بیل ده والی لري رئیس د زراعت لري معاون د والی لري رئیس د امنیت لري ټوله لري پرسونل تکمیل ده. د خوست ولایت بیل ده موږ د خوست په ولایت کې یو بندر لرو چې هغه د غلام خان په نامه باندې ده. قانون د و بندرونو دپاره د افغانستان په یو رقم باندې ده. دا چې 15 نفره تجارانو ته د پاکستان دولت سرټیفیکېټ نه ورکوي دا زموږ ستونزه نه ده دا د پاکستان د دولت ستونزه ده. اخوا بیا ولایتي چارواکي هم د غلام خان بندر له لارې تیریدونکو موټرو د ستونزو د هواري ژمنه کوي او ډاډ څرګندوي چې غلام خان بندر به د ترانزیټ او بندرولۍ معیارونو ته په تدریجي ډول پورته کړي. کله چې سړک بشپړ ترانزیت شي دا مشکل به بشپړ حل شي. د اوس لپاره د کرهنې ریاست د خپل وزارت د کرهنې سره بحث کړی دی انشاءالله د سریع الفساد مالونه هغه مالونه چې زر ضایع کېږي انشاءالله د دې لپاره به د حل معقوله لار راوباسي. تر ډیره د تجارانو او سوداګرو نیوکې دا دي چې په حکومت کې یو شمېر لوړپوړي د ټیټپوړو په مرسته له اقتصادي مافیاو سره لاس یو کړی او د دغه بندر د ناکامۍ او د مالونو قاچاق ته لار هواروي. د اقتصادي چارو شنونکي هم په دې باور دي چې که غلام خان بندر د بندرولۍ او ترانزیټ په هغو معیارونو په کومو چې تورخم او چمن برابر دي پوره کړي د خوست او هیواد په اقتصادي وده کې ستر رول لوبولی شي ځکه د فاصلې کمښت د کارونو زمینه سازي او د څو هیوادونو اقتصادي اړیکې ورپورې تړلي دي. د دوی په باور اقتصادي مافیا جمع په حکومت کې یو شمېر کړی د قاچاق او پر یوې مشخصې ترانزیټي لارې د دغو مالونو انتقال ته زمینه برابروي چې ګټه یې د هیواد پر ځای مشخصو کړیو او افرادو ته رسیږي.